زرینو کرخو ته ستړي مشئ. زه یار محمد پردیسیم. په نن زرینو کرخو کې به درته د تیرو زرینو کرخو په تعقیب یو مطلب ولولو چې انسان او بی عدالتي ده. انسانان یو کرنګ او همرنګ پیدا شوي دي. د دوی د بدن د ننني او بهرني جوړښت کې له عدالته کار اخیستل شوی. که د انسان لاسونه د قد له اندازې اوږده شي، یا یې سترګې له حده غټې شي، او یا یې د بیروني غړو شمیر زیات و کم شي، سترګې د دوو پر ځای درې یا یوه شي، نو لویه ستونزه جوړوي. همدارنګه د بدن په داخلي جوړښت کې که وینه زیاته شي یو ډول ستونزه ده، او که کمه شي بله ستونزه پیدا کیږي. نو ځکه الله تعالی فرمایلی دی وفي احسن تقویم. همدارنګه کائنات هم برابر پیدا شوي دي. که سپوږمۍ او لمر یو بل ته لږ نږدې او لرې شي، نظام به ګډوډ شي. خو ډیر انسانان خپل داخلي او بیروني رغښت ته نه ګوري. د ځان پیژندنې یعنی خودي له مفهومه ناخبره دي، نو ځکه بې عدالتي کوي. بې عدالتي په سلګونو ډولونه لري چې پیژندلي بنا سترګې او پوهه غواړي. که چیرې حق حقدار ته ورنکړل شي، د یوې ادارې مشر ناپوهه او لاس لاندې کارکوونکو کې پوهان وي، له دې بله لویه بې عدالتي نشته. د اسلام په پیل کې هر چاته دنده دغه د زکاوت په نظر کې نیولو سره ورکول کېده. که د جنگ په میدان کې حضرت عمر او حضرت خالد رضی الله عنه مخکې کېدل، نو د اذان دنده حضرت بلال رضی الله عنه ته ورکول کېده. د انساني توپیرونو په نظر کې نیولو سره حضرت عمر د حضرت بلال رضی الله عنه او حضرت بلال د حضرت عمر رضی الله عنه دنده سمه پر مخ وړلی نشوه. نو ځکه د هر چا دنده معلومه وه، او دا په هغه وخت کې د عدالت یوه بیلګه ده. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه ټاکل کېده، نو د ترې انکار کاوه. دی پوهېده چې عدالت کول اسانه نه ده. خو نن ډیر انسانان په بیلابیلو لاملونو ځان موقف ته رسوي چې د خودي په مفهوم پوه نشو. ښه انسان کېدل به مو د سوال لاندې وي، او دایم به داسې کړنې سرته رسوو چې ټولنې ته به زیان رسوي. ټولې نړۍ کې د هر شي لپاره معیار ټاکل شوی دی. هلته لوړې دندې په یو معیار ورکول کیږي، خو په ځینو ځایونو کې قومي، نژادي او سمتي مسایل په نظر کې نیول کیږي چې د بې عدالتۍ بنسټ له همدې ځایه پیلېږي. په ټولنیز ډول چیرته چې بې عدالتي وي، هلته پوهان او عالمان خفا او ناپوهان خوشحال وي، ځکه چې د پوهانو حق ناپوهانو ته ورکول کیږي، ناحق حق ثابتېږي او حق ناحق. ای انسانه، عدالت او انصاف د لمر، سپوږمۍ، باران او باد زده کړه. سره له دې چې دا توکي عقل او فکر نه لري، خو بیا هم د ځینو بې فکره انسانان وي. انصاف او عدالت ښه دی. لمر سهار پیدا کیږي، په غریب مالداره خپل او پردي یو شان رړایي کوي. دغه با انصاف لمر له عدالته کار اخلي چې ډیر انسانان دغه شان برابري نه کوي. د شپې لخوا د سپوږمۍ پر راختلو یو ځل بیا په ټولو رړایي شي، او که اسمان وریځ وي او سپوږمۍ خپل مخ پټ کړي، نو بیا هیڅوک د ده له مخه پلو نشي لرې کولی. بارانونه هم لکه لمر و سپوږمۍ له انصافه کار اخلي، او اکثر ځمکې یو شان خړوبوي. خپل او پردی، دوست او دښمن په نظر کې نه نیسي. دغه بې فکره، بې عقله او بې تمیزه توکي څو مرتبې د هغو انسانانو چې عقل و فکر لري خو عدالت او انصاف نه کوي بهتر دي. ای په لوړو مقامونو کې ډیرو انسانانو، ستاسې د انصاف تله ماته ده. عدالت او برابري له لمر، سپوږمۍ، باران او له باده زده کړئ. رښتیا چې انسانان باید کله کله له کائناتو زده کړه وکړي. خپل ځان ته ښه ژوند غواړو او نورو ته یې نه غواړو. خپله خوشحالي غواړو او د بل خفګان ته خوشحالیږو. د بل په درد کې خپل بې دردي لټوو، چې دا عدالت نه دی. او دا بې عدالتۍ د انسانانو په واسطه تر سره کیږي. که انسان نشي، نو دا بې عدالتي به روانه وي. که انسان د انسانیت پر گاډه سنبال او ښه انسان وي، نو هیڅکله به د ژوند په چارو کې بې عدالتي ونه کړي. بې عدالتي په سلګونو ډولونه لري چې رامنځته کوونکی انسان دی. د نن زرینې کرښې مو همدلته پای ته رسیږي. ما یار محمد پردیس ته تر نورو زرینو کرښو اجازه راکړئ. د الله په امان.